سلام قدرمنو کتونکو، وخت مو په خیر. نن یوه چې د 1499 کال د کب 18 او د 2021 کال د مارچ له 9 سره برابره ده. پام مو له روهي نیوز څخه د نن شپې خبرې ټولګې ته راګرځوو. په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکي. خلیلزاد د ولسمشر غني سره د سولې د ګډ حکومت مهم ټکي شریک کړي. کابل کې د امن او ثبات کنفرانس. محب وایي چې د سولې روان فرصت باید له لاسه ورنه کړل شي. دفاع وزارت ورته ځانګړي مراسم نیولي. د نبي اعظمي جسد له ازبکستان کابل ته راوړل شو. او مریم نواز وایي د عمران خان حکومت د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي او ژر به رانسکور شي. د روهي نیوز قدرمنو کتونکو سم بشپړ خبرونه. د سولې او ګډ حکومت د هغې طرحې مهم ټکي چې خلیلزاد له ولسمشر غني او افغان سیاسونو سره شریک کړي. د افغان سولې لپاره د متحده ایالاتو بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد کابل ته په خپل وروستي سفر کې له ولسمشر غني او یو شمېر سیاسي څیرو سره د سولې او ګډ حکومت چې طالبان به هم برخه وي یوه طرحه شریکه کړې ده. د دغه طرحې په لومړۍ برخه کې لیکل شوي دي چې د طالبانو په شمول به ګډ حکومت جوړیږي او له هغې وروسته به ټاکنې ترسره کیږي او واک به د ټاکنو له لارې ترسره کیږي. د طرحې یوې بلې برخې کې ویل شوي دي چې د اسلام مبارک دین به د افغانستان د دولت رسمي دین وي. د برخه کې دا هم ویل شوي دي چې افغانستان به د ټولو افغانانو لپاره خوندي کور وي. د خلیلزاد په دې طرحه کې لیکل شوي دي چې انتقالي حکومت به هم د اوسني حکومت په ډول درې قواوې ولري او نوی اساسي قانون کې به د ښځو او ماشومانو حقونه خوندي وي. محب وایي چې د تلپاتې سولې لپاره باید د جګړې اصلي لاملونه پیدا شي. د ملي امنیت شورا سلاکار مهم نن په کابل کې د امن او ثبات په نامه جوړ شوی کنفرانس ته چې له پښتونخوا څخه راغلو میلمانو هم پکې برخه اخیستې وه. وویل افغانانو ته د امن او سولې یوې بېسارې فرصت په لاس ورغلی چې پکار ده ترڅو د یوه تلپاتې ثبات فکر وشي او د خلکو هوساینې لپاره د اوږدمهال پروګرامونه په لاره واچول شي. د افغانستان د قومونو او قبایلو چارو وزیر محب الله صمیم وایي چې جګړه د افغانانو فرهنګ نه دی. د نوموړي په خبره چې جګړه په افغانانو تحمیل شوي او زیاتوي چې د جګړې عوامل باید په ګوته او د له منځه وړلو لپاره یې ګډې هڅې وشي. نوموړي چې نن یې په کابل کې د افغانستان او خیبر پښتونخوا د مشرانو او چارواکو په ګډون د دواړو سیمو لپاره د امن او ثبات په تړاو په جوړ شوي کنفرانس کې خبرې کولې. وویل چې غواړي ترڅو د داسې شریکو هڅو په پایله کې په سیمه کې د روان جنگ د خاتمې لپاره خپل کوششونه جاري وساتي. کلتور او فرهنګ هم ډیر متضرر. د افغان ولس فرهنګ جګړه نه ده. د افغان ولس فرهنګ وینه تویونه نه ده. د افغان ولس فرهنګ نفرت او لرېوالی نه ده. زموږ فرهنګ د مینې او محبت یووالي فرهنګ ده او اما متاسفانه تحمیل شوې جګړې زموږ کلتور او فرهنګ هم متضرر. کنفرانس ته د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب په خپلو څرګندونو کې په سیمه کې روانه جګړه د نورو لخوا د خپلو ګټو جګړه وبلله او په وینا یې چې د سولې لپاره د رامنځته شوي فرصت څخه باید ګټه واخیستل شي ترڅو روانې جګړې ته د پای ټکی کیږدي. زموږ جګړه یوازې داخلي نه ده. که دا چېرته افغاني جګړه وای موږ بار بار ویلي دي چې دا هر کال ختمېده او بل کال ته بیا د سره شروع کېږي. د دې تر شا لوی عوامل دي. څنګه چې مې د پاکستان ایجاد ته اشاره کوله غواړم چې دغه شی په دې کنفرانس کې د یو جدي بحث تر لاس لاندې ونیول شي چې بحث یې په دې وي چې دلته د جګړې اصلي عوامل څه دي. کنفرانس ته له خیبر پښتونخوا څخه راغلو سیاستوالو په سیمه کې روانه جګړه اسلامي نه بلکې د قدرت او ګټو جګړه یاده کړه. د دوی په باور پکار ده ترڅو د روانې جګړې د پای لپاره په دواړو خواو کې د امن او ثبات هڅې دوامداره وساتل شي. دوی زیاتوي چې دا ډول هڅې کولی شي ترڅو د افغان وطن ناره لا پیاوړې کړي او په سیمه کې د یووالي یو نوی باب پرانیزي. دا د تناو تعلقات
دا په ورورولۍ کې دا په دوستۍ کې او دا په خواخوږۍ کې بدل شي. جرګې لکه لویه جرګه چې جوړه سوې وه چې په هغه کې د لرو بر پښتانه یې او پر دې باندې خبره وسي. موږ دا وایو چې هر ځای چې مري پښتون مري باید چې دا مرګ ته بده بند. افغانان سوچو کې لرو بر افغان چې دغه جنگ ته به چې کوم دی د پایټه کې څنګه دی او هغه هم دغه طریقه د واحد چې موږ جرګه شو د پښتنو دا اقدار دا کلتور دی ننواتې کې جرګې کې او دا جرګې به اول موږ خپل لرو بر کې کوو. باید یاد شي چې په کابل کې د امن او ثبات تر عنوان لاندې د 2 ورځني ملي کنفرانس کې د پښتونخوا بلوچستان په سیاسي او فرهنګي مشرانو سربیره د افغان حکومت لوړپوړي چارواکي، قومي مشران، سیاسون او مدني فعالان په هیواد او پښتون میشتو سیمو کې د امن او ثبات د ټینګښت په اړه سره راټول شوي. دفاع وزارت ورته ځانګړي مراسم نیولې. د نبي اعظمي جسد له ازبکستان کابل ته راوړل شو. د ډاکټر نجیب الله د وخت د دفاع وزارت مرستیال جنرال نبي اعظمي جسد نن له تشکن کابل ته راوړل شو او د ملي دفاع وزارت لخوا ورته ځانګړي تشریفاتي مراسم نیول شوي وو. د افغانستان د وسلوال پاوز لوی درستیز جنرال یاسین زیا دغه مراسمو ته ورغلی او ټاکل شوې ده چې د نوموړي جنازه به نن کابل کې ترسره شي. نبي اعظمي د ډاکټر نجیب الله پر مهال د دفاع وزارت مرستیال و چې وروسته بیا د احمد شاه مسعود په مشرۍ نظار شورا سره یو ځای او د مجاهدینو د حکومت ملاتړی شو. د جنرال نبي اعظمي په اړه ویل کېږي چې هند ته د ډاکټر نجیب الله د سفر مخه یې د عبدالرشید دوستم او احمد شاه مسعود په لارښوونې ونیول او د اجازه یې ورنکړه چې ډاکټر نجیب الله له هیواد بهر شي. د روهي نیوز قدرمنو کتونکو اوس هم یو بهرنی خبر. مریم نواز باید د عمران خان حکومت ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي او ژر به رانسکور شي. د پاکستان د حکومت خلاف اپوزیسیون یوې مشرې مریم نواز 13 ورځ پلازمینه اسلام آباد کې رسنیو ته ویلي دي چې د عمران خان د حکومت عمر د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي. نوموړي چې له بلاول بوټو زرداري سره یې په یوې رسنیزې ناسته کې وینا کوله ویلي دي چې اوس هغه وخت را رسېدلی دی چې عمران خان ملت ته حساب ورکړي او له حکومت به ګوښه شي. د نواز شریف لور مریم نواز دا هم ویلي دي چې د پاکستاني ولس په محاکمه کې عمران خان ماته خوړلې ده او حکومت باید خپله دغه ماته ومني. مریم نواز دغه څرګندونې وروسته له هغه کړې دي چې د پاکستان مشرانو جرګه کې د حکومت خپل اپوزیسیون له پلازمینې اسلام آباد ډېرې څوکۍ ترلاسه کړي دي. د روهي نیوز قدرمنو کتونکو اوس هم یو اقتصادي خبر. هلمند کې د ماروکا 2 حاصلات بازار ته وړاندې شول. د هلمند د کرنې اوبه لګولو او مالدارۍ ریاست وایي چې د دې ولایت د ماروکا 2 حاصلات بازار ته وړاندې شوي دي. د هلمند د کرنې رئیس زلمی علاکو وایي چې سږ کال د هلمند ولایت په څه باندې 640 هکټاره ځمکه کې کدو کرل شوي دي چې د اټکل له مخې هر هکټار 12 میټریک ټنه کدو تولید کړي چې په ټولیزه توګه په دې ولایت کې د ماروکا 2 حاصلاتو کچه نږدې 4,480 ټنو ته رسیږي. د علاقو په خبره چې له هلمند څخه هره ورځ لسګونه میټریک ټنه ماروکا 2 ګاونډیو ولایتونو ته هم صادریږي. د روهي نیوز قدرمنو کتونکو دا وله روهي نیوز د نن شپې خبري ټولګه. تر بیا مو الله ملشه.